لکه څرنګه چې د دوبي موسم پر رسېدو سره زیات خلک د تفریح او لامبو وهلو لپاره سیندونو، بندونو، کانالونو او نور اوبیزو سیمو ته ځي او هلته تفریح کوي. په همدې حال کې له پېښو د مبارزې امادګۍ اداره له ټولو ګرانو هیوادوالو څخه غوښتنه کوي چې د لامبو وهلو د ارادې د لیدو په صورت کې زموږ د ادارې له لوري وړاندې شوي د خوندیتوب سپارښتنې د لامبو وهلو څخه مخکې، د لامبو وهلو پر مهال او د خطر په شرایطو کې په جدي ډول په پام کې ونیسي، ترڅو خپل او د خپل عزیزانو ژوند د ډوبېدو او نورو ناوړه پیښو له خطره خوندي وساتي. له ګرانو هیوادوالو غوښتنه کیږي چې د باران، سیلاب او د اوبو د سطحې د لوړېدو په مهال سیندونو ته نه نږدې کیږي. همدارنګه که کوم څوک د ډوبېدو له خطر سره مخ وي، سمدستي باید مرسته وغواړي او له مهارت او اړین وسایلو پرته د ژغورنې د عملیات هڅه نه کوي. د یادونې وړ ده چې له پېښو سره د مبارزې امادګۍ ادارې د ولایتي ریاستونو د راپورونو له مخې د روان 1615 لمریز کال د وری میاشتې له پیل څخه تر دا مهاله د سیندونو، د اوبو بندونو او نور اوبیزو سیمو کې د ډوبېدو له امله له بده مرغه زموږ 15 تنه هیوادوال شهیدان او 3 تنه ټپیان شوي، چې په شهیدانو کې 27 نارینه، 7 ښځې او 41 ماشومان شامل دي.